هر څوک له یو څه ځورېږي. څوک له اړیکو ځورېږي، څوک فزیکي ځورېږي، څوک روحي ځورېږي، څوک عاطفي ځورېږي. ماته مهمه نه ده چې انسان ولې ځورېږي. مهمه خبره دا ده چې هغه څه کوم چې تاسو ځوروي ورسره څنګه چلند کوئ. حل لاره څه ده؟ څنګه له دې حالت راوتلی شئ؟ خلک ویني له یو څه سره ستونزه لري، له زړه ورته ژاړي، له زړه ورته خفه دی، له زړه ورته ورخطا دی، له زړه ورته مایوسه دی، له زړه ورته تسلیم دی، له زړه ورنه ویره لري او همدا ستاسو د ناکامۍ او بربادۍ لامل دی. یو شی دې ځوروي، برعکس یې وکړه. له زړه ورپورې وخانده، له زړه ورته خوشحاله اوسه، ځکه یو درس دی. له صبر کار واخله او په هوښیارۍ یې په ضد ودرېږه. له زړه هیلهمند اوسه چې دا ستونزه به حلیږي. له زړه ورسره وجنګېږه او د بریا پرته د بل هیڅ شي اړوند فکر مه کوه. زه فکر نه کوم چې که ته داسې مخته لاړ شي نو کوم څه دې تا خفه کړی شي یا کوم څه دې تا ناکامه کړي. بریا او ناکامي زموږ ذهني باور پورې اړه لري او زموږ ذهني باور دی چې زموږ د چلند لامل کیږي. پس بریالی برخورد وکړه. پس د سختیو احترام ولره، ځکه هره سختي ستا مردانګي چیلنج کوي او لامل کیږي چې ځواکمن شي، لامل کیږي چې ډیر پوه شي، لامل کیږي چې شیانو ته پام وکړي او لامل کیږي چې هغه څه لرې په قدر یې پوه شي او ورباندې شکرګزاره اوسي. او که داسې ستونزه لري چې نه حل کیدونکې ده نو سوله ورسره وکړه، ورسره جوړ راشه. ولې باید ځان د هغه څه لپاره خفه کړي چې ستا له کنټرول وتلی؟ پس دوه لارې لري، جګړه یا سوله. زه پوهنتون کې ناکامه شوم خو جګړه مې وکړه، سخته حمله مې پرې وکړه او دوهم وار بریالی شوم. اما زما نیکه ومړ، ما په جګړې نشو راژوندی کولی، نو له دې حقیقت سره مې سوله وکړه، ومې منه. اوس یې په حق کې یوازې دعا کولی شم. پس د هغه ستونزو په وړاندې مه تسلیمېږئ چې په وړاندې یې جګړه کیدی شي او د هغه ستونزو سره ضد مه کوئ چې یوازینۍ حل لاره یې ورسره سوله ده.